بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دا منافقان له الله سره د غلونې کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله غوی په غلیدنه کې غورځولي دي. کله چې دوی لمانځه ته پاتېږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په بې میلۍ سره پاتېږي او خدای ډېر لږ یادوي. د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي، نه پوره دی خواته دي نه پوره ها خواته. څوک چې خدای گمراه کړی وي هغه ته کومه لاره نشي موندلی. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اے مؤمنان، د مؤمنانو په ځای له کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ. آیا تاسو غواړئ چې الله ته د ځان په خلاف څرګند سند ورکړئ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندنۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومې.